زکات بچاره نه ورکوي. کم سړی صاحب نصاب دی، کم نصاب چې ما بیان کړه 80,000 روپۍ، هغه څه که دغونه مال شته د ضرورت نه زیات، نو هغه له به زکات نه ورکوي. دویم نمبر کم سړی چې کوم دی هغه زکات ورکوي، هغه خپل مور او پلار له زکات نشي ورکولی، خپل اصول له نیا نیکو اگر چې غریبانان دي دوه زکات نشي ورکولی. بره ته فروع کومونه چې دنه پیدا دي، کومونه چې دی پیدا دی هغه هم نشي ورکولی. کوم چې دنه پیدا دي هغه لور ده که هغه زوی دی که هغه نسی دی که هغه کړوسی دی مخې ته دوله خپل زکات نشي ورکولی اگر چې غریبانان دي. د هغې نه علاوه ورور له ورکولی شي، خور له ورکولی شي، ترور له ورکولی شي، ماما له ورکولی شي، تره له ورکولی شي. دا چې کوم غریبانان دي تو صاحب نصاب نه دي نو دوله هغه زکات ورکولی شي. ښځه خپل زکات مال خاوند نه نشي ورکولی او خاوند خپل د زکات مال ښځې نه نشي ورکولی. او د دې نه علاوه یو بل قسم دی هغه دی آل رسول بني هاشم، کوم چې سیدان دي نو سیدان له زکات مال نشي ورکولی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده او دې کې د هغو عظمت دی، دې ته د مال خیرې ویلې دی او دا د مال خیرې چې کوم دی د مول لپاره جایز نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چا څه شی راوړو ور به یې کړو، تپوس به یې کړو چې دا هدیه ده که دا تحفه ده او که دا صدقه ده. که هغو به ووایي چې دا هدیه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پخپله استعمال کړه او صحابه کرام باندې به هم استعمالوله. او که دا به وایي دا صدقه ده نو بیا پخپله به یې نه استعمالوله، صحابه کرامو له به وکړه تاسو استعمال کړئ، دا مونږ لپاره جایز نه ده. کوم چې د نبي علیه السلام آل دی او بني هاشم دي سیدان دي هغو له زکات مال هغه نشي ورکولی. او په دې کې فرق دا دی چې یو کس ته هدیه ورکوې نو هغه ستا ذهن کې یو عظمت پروت دی، محبت پروت دی، هغه محبت د وجې نه هغه هدیه صدقه ورکوې، دا سینټ واخله، دا پیسې واخله، تا لپاره تحفه ده، دا هدیه ده. او کوم له چې ته زکات صدقات خیرات ورکوې د هغه ځان نه معمولي کم ګڼي او دا ګڼي چې دی چې کوم دی دی مانه غریب دی نو هغه شی ورکوي. د دې د وجې نه د سیدانو په زړه کې احترام کې کمی راځي، نو الله تبارک وتعالی محبوب ده او فرمایي چې دوله زکات مه ورکوئ. هغو سره تعاون چې کوئ رسول الله مال لا کړ دې تحفه یې غوله لېږئ، د آل د رسول دی لحاظه دله تحفه مې ولېږله او څا په کله تحفه چې ورکوي نو به دې کوم الله تبارک وتعالی تعالی به اجر راکوي. او نبی علیه السلام فرمایي مسکین هغه کس نه دی چې هغه ته لقمه دوه ورکړي او هغه واپس کړي، یو کجورو دوه ورکړي هغه واپس کړي، بلکې مسکین هغه دی چې هغه دومره مال نه مومي چې هغه مالداره کړي او نه به خپله د کور نه بهر ته وځي چې خلقو نه سوال وکړي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا. الله تبارک وتعالی درېمې سپارې کې د هغې تذکره کې خلقو سره نښلي هم نه چې خلقو نه وغواړي او په خپله چې کوم دی سفید پوشه دی پر ځان یې غلی کړی دی، داسې خلق تلاش کوئ دوله ورکوئ وي. د دې نه علاوه یو کس دی هټه کټه دی، مالداره دی خو نه دی لیکن هټه کټ دی، صحتمند دی. دا صحتمند کس چې کوم دی دله زکات ما ورکولی شي که نشي ورکولی، دله مناسب نه دي، که دی غریب دی واد اخلي لیکن مناسب والا نه ده. نبی علیه السلام فرمایي لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سبي. مالدار لپاره زکات جایز نه دی، بل هغه کس چې هغه په محنت مزدورۍ باندې قادره دی هغه له زکات مال ورکول دا صحیح نه دی، حلال والا نه دی. او بل ځای کې ارشاد فرمایو د صحابه کرام موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلو، حجة الوداع په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ویله نو موږ عرض وکړو، دواړو ته صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله موږ له صدقې مال راکړه. نو وی موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کته والا وکتلو، نو موږ یې وکتلو چې موږ دواړه طاقتمندو صحتمندو. نو ارشاد فرمایي که تاسو غواړئ تا سره به راکړم لیکن په دې مال کې ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسبین، چې کوم محنت مزدورۍ باندې قادره دی مالداره دی هغه په دې کې حصه نشته دی. نو بیا داسې صورت کې مالدارانو له طاقت والا کس د هغه ورکول مناسب نه دي. لیکن نن سبا زمانې کې یو سړی داسې دی چې هغه ټیک ټاک دی او صحتمند دی، هغه ځان له مزدوري کې 500 روپۍ د هغه دیاړي ده، 500 روپۍ یا 600 روپۍ زیات و زیات دیاړي دغه ده او میاشتې کې د هغه 20 دیاړي نه لګي نو لګي نو هغه 12000 روپۍ حاصل کړی په دې میاشتې کې په 2000 باندې سوه کړي هغه نه پاللی کېږي. لہذا که سړی مالداره دی نو هغه سره تعاون وکړي، خپل د مال نه زکات د هغه له ورکړي، ځکه هغه ته قادر خدای محنت کوي مزدوري کوي سهار نه ماښامه پورې، لیکن د هغه آمدن پوره کېږي نه مهنګایي دور دی. په داسې صورت کې هغه سره تعاون بیا پکار دی. یا ستاسو محلې کې قاري صاحب پړهایي کوي او هغه له تاسو 900 روپۍ 200 روپۍ فیس ورکوئ، د هغه 10,000 روپۍ آمدن میاشتې جوړېږي
او هغه که دا کار پرېږدي د ځانه مزدوري کړي هغه ډېر سره صدیق ضرور پیدا کولی شي لیکن دا پرېږدي د دین په کار کې خلل راځي لهذا هغه سره خپل د مال نه تعاون وکړي او هغه هم د خپل مال نه زکات ورکړي نو هغه به په خپل دغه کار به وموشي او تاسو ثواب به هم الله تبارک وتعالی ډبل راکړي ځکه چې تاسو احیاء دین او اعلاء کلمت الله چې کوم کار سره کېږي هغه کار تاسو ژوندی کړه د الله تبارک وتعالی دین تاسو ژوندی کړه نو دو صورتونو کې ثواب به ډبل یو خپل قریب رشته دار دی غریب دی صاحب نصاب نه دی هغه مال ورکوئ ډبل اجر یو چې کوم ځای کې د الله دین ژوندی کېږي کوم کسان ژوندی کېږي هغو سره تعاون کوي الله به ډبل اجر راکوي او د دې نه علاوه ډېر خلک بیا مونږ نه تپوس وکړي چې ما څخه دا پیسې شته دا جومات کې ورکړم یا دا پانکه جومات له راوړم څه شي پیسې دي زکات د تعمیر په کار کې زکات پیسې نه لګي دا به یو غریب سړی چې کوم دی هغه له به لاس کې ورکوي امام لا خپل مؤذن لا خپل خادم لا تاسو له روجي کې قرآن اوري هغه له زکات مال په معاوضې کې نشي ورکولی دا ستاسو معاوضه ته واخله یا تنخوا اساس تعاون په ذریعه جدا حساب دی لیکن هغه ته دا ورکوي دا واخله او دې معنی چې کوم دی موږ له مزدونه کوه دا جایز نه دی دا جایز نه ستا زکات نه ادا کېږي لہذا هغه سره تعاون کوي د هغه دینت باندې چې دی زما امام دی د سره تعاون وکړم دا خو صحیح ده لیکن دینه باندې دا تنخوا واخله کال رسول تعالی موږ صدقه راکوه موږ به تاله عشر راکوه ته موږ له مزدونه کوه دا ستا عشر هم نه دی دا شی نه د زکات دا شی دی نه سرسایه دا شی ده که دغه نیت باندې هغه ورکړي لہذا دې کې احتیاط پکار دی کوم چې الله تبارک وتعالی کسان مقرر کړ دي او خیلی دي هغو له دا ورکول پکار دي د تعمیر په کارونو کې تعمیر کار هغه چې کوی دی که مدرسه ده که هغه یو پل دی که هغه لار ده که هغه جومات دی دا نه چلیږي یا یو کس دی مدرسې کې قاري دی او هغه پړهایي کې بل وایي د زکات مال نه تنخواګانې ورکوي دا هم د هغه زکات ادا نه شو هغه له اخیستل هم جایز نه دي زکات واخلم او خلکو ته پړهایي کومه دا د لپاره جایز نه دي او نه ورکول داسې صحیح دي الله دې موږ له پوهه نصیب کړي او الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي څه مسایل بیان شلو باقي چاته څه مسله نو انشاءالله تپوس کولی شئ موږ حاضر یو ستاسو د سوال جواب به تاسو راکو الله دې موږ په دین اسلام باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین